تا ته نوکري مبارک، د ښکلي کور د لوی انګړ چاردیواري مبارک. کروڑ نوکرو کې یاره تا ته نوکري مبارک، د ښکلي کور د لوی انګړ چاردیواري مبارک. د ملامت ورځې ماته په سټ شوي اشنا، ای د باران نه د ناوې لاندې پټ شوي اشنا، د سیره څو پخېږي وایه که نه غلی ناست یې، په چپه خوله د مهنګایۍ ارې تراشلی ناست دی. د سیره څو پخېږي وایه که نه غلی ناست دی، په چپه خوله د مهنګایۍ ارې تراشلی ناست دی. باچا بدبخته نن هغو درته خیرې کړي دي چا چې درنو کې د بدلون دپاره شپې کړي دي. باچا بدبخته نن هغو درته خیرې کړي دي چا چې درنو کې د بدلون دپاره شپې کړي دي. خوار شوي کامه دا باچا مو بنډلي وخته، دا په خیالي دنیا ورک شوی شیخ چلي وخته. او دې اپلاتون وی چې د غلو به احتساب کومه، دې اپلاتون وی چې د غلو به احتساب کومه، د دې هیواد د کاسرې به هم حساب کومه. نو کاذبه وایه که نه څو دې په دارو خېجول، تر نننۍ ورځې د څومره غدارو خېجول. ایمان د تیر که د خپل کور نه کلمه درسته کا، بیا د منم علیمې خور نه کلمه درسته کا، چې صلایه کې څو کربونه روپۍ څنګه ګټي، د لاس خوارۍ کې څو کربونه روپۍ څنګه ګټي. او باچا غوږ دې خوا که یو بل څه در په یاد راولم، باچا غوږ دې خوا که یو بل څه در په یاد راولم، هغه یادونه د ډي چوک اسلام آباد راولم. ځان به پانسي کړم، ځان به پانسي کړم، که د ورلډ بینک نه خیرات غواړم یا د عربو له ترکو نه زکات غواړم. قرضې دې واغسته خو نه د خودکشي وکړله، الټه په خپلو ناکړدو د خشماشي وکړله. اول دې 3 کالو کاتې باندې نظر واچوه، اول دې 3 کالو کاتې باندې نظر واچوه، بیا د 70 کالو کیسې باندې نظر واچوه چې د وطن دی معیشت څومره نقصان کړی دی، څومره دې ګټه کړې، څومره دې تاوان کړی دی. او تا ویل دلته انګریزان به مزدورو له راځي، تا ویل دلته انګریزان به مزدورو له راځي، که زه باچا شوم شیخان به مزدورو له راځي. تا خو د خپلو لس د خپلو مزدورو وویستل، خپل وطندار دی د خپل کسب او خوارو وویستل، د مدینې په ریاست باندې دې ووښلو، په خپل ناولي سیاست باندې دې ووښلو، د مدینې امیر د ونې لاندې خوب کړی دی، تا په حاشیې اوریانۍ کې زلمیتوب کړی دی. او د قام وګړي دې د ویر سره خبرې کوي، د بجلی بیه د پامیر سره خبرې کوي، د ډالر پړی دی هم یاره په کابو کې نه دی، نرخ چې کانټرول کې دومره زور دی په بازو کې نه دی. او اوس په 1.5 سل کې د تیلو بوتلګې اخلو، غوړي 1.5 ورکوټې ډبګې اخلو. او تا ویل کفر دی چې څوک ساتي بلا وزیران، تا ویل کفر دی چې څوک ساتي بلا وزیران. ځکه نه وشمېره اشنا نن څنګ، ځکه نه وشمېره نن خپل څنګ کې اشنا وزیران. د پنډۍ لالا د ځان له خپل مشیر جوړ کړی، د چپړاسي کابل چې نه و تا وزیر جوړ کړی. او دا چې د ګیر چاپیر لتا نه راټول شوي خلک، دا چې د ګیر چاپیر لتا نه راټول شوي خلک، دا په کنډه د نحوست باندې ټول شوي خلک نن بیا راټول دي. په تخته به کم سړی اچوي چې به د پیش مرۍ ته کم سړی ګینګړی اچوي. اختو لعنت دې شي په داسې حکومت باندې، څوک چې دردمن نشي د کام په هلاکت باندې. لاليه ستا هغه 3.5 ډیمونه څه شول؟ لاليه ستا هغه 3.5 ډیمونه څه شول؟ د هالینډ وزیر اعظم صاحب مثالونه څه شول؟ اوس نه سایکل ته خېجه ګرانه، نه موټر کې ګرځې، اوس د خپل کور نه تر دفتر هلیکاپټر کې ګرځې. او بس دومره نه ده، بس دومره نه ده چې خپل قوم دې پریشان ښکاري، ستا راوستونکي هم په تا باندې پیمانه ښکاري. بس دومره نه ده چې خپل قوم دې پریشان ښکاري، ستا راوستونکي هم په تا باندې پیمانه ښکاري. پوهه پې نه ومه چې ده لره کماله روا، آپ کو رلاؤنگا میں دا نعره دې چا لره وه؟ ښه اوس ورسېدم، دا خو د خپل کام یادو چې په تقریر کې د سحر غرمه ماښام یادو. آپ نے چاہا رلانا ہمیں ہم رول بھی گئے، خوب آپ نے چاہا رلانا ہمیں ہم رول بھی گئے، کر دی کچھ ایسی دلائی کہ خوب دل بھی گئے. نور د غریب اوږي د خولې نه نوړی مشو کوه، د مسکینانو د سرونو شړی مشو کوه. باید چې ته د خپل ولس کرکو ته پام ولرې، ګینې ډېر زر به قذافي غونته انجام ولرې. او ښکاري چې اوس مې د رګونو وینه تیزه شوله، نور مې د صبر پیمانه درته لبریزه شوله. دې بد تهذیبو مې شالونه او پټکي وشلول، ځکه سجاد په 2 لاسي ورله وښکي وشلول، ځکه سجاد په 2 لاسي ورله